د اسلامي امارت د دفاع سرپرست وزیر مولوي محمد يعقوب مجاهد وایي چې اسلامي امارت دومره کمزوری نه ده چې له خپلې خاورې او خریم دفاع نشي کولی. سلام ستړي مشه واخلم په خیر فهم وکړئ. د افغان ټایم د نن ورځې تازه خبر ته. د اسلامي امارت د دفاع سرپرست وزیر مولا يعقوب مجاهد وایي چې اسلامي امارت دومره کمزوری نه ده چې له خپلې خاورې او خریم دفاع نشي کولی. د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر مولوي محمد يعقوب مجاهد زیاته کړې چې د اسلامي امارت اردو او هوايي ځواک چمتو دی ترڅو له خپلې خاورې او خریم دفاع وکړي. نو موړي تېره ورځ رسنیو سره په خبرو کې د پاکستان د وروستي هوايي حملې چې د پکتيکا په برمل او د خوست په افغان دوبۍ کې د پاکستان جټ الوتکو په واسطه ترسره شوه په اشاره ویلي چې د پاکستان پوځ د یاد اقدام په وړاندې به غلی پاتې نه شي او ضرور به د یاد برید غچ له پاکستان پوځ اخلي. نوموړي ویلي چې پاکستان تل په سپین سترګۍ په افغان خاوره په دې نامه هوايي حملې کوي چې په افغانستان کې د ټي ټي پي مرکزونه شتون لري. یاده حمله چې 2 ورځې وړاندې د سهشنبې په ماسخوتن د پکتيکا په برمل او خوست افغان دوبۍ کې ترسره شوه پکې د ښځو او ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 46 کسان شهیدان او په لسګونه نور ټپیان شول. د یاد برید قربانیان اکثریت ښځې او ماشومان دي. لکه چې اسلامي امارت واک ته رسېدلی د پاکستان پوځ او طالبانو ترمنځ اړیکې ترنګلې دي او حال په سرحد کې جګړه کیږي. د رسنیو د راپورونو په اساس لکه چې اسلامي امارت واک ته رسېدلی 20 ځلې د پاکستان جټ الوتکو د افغانستان پر بېلابېلو ساحو هوايي حملې کړي چې پکې ګڼ شمېر کسان چې اکثریت یې بېګناه افغان کډوال او ښځې او ماشومان دي وژل شوي او ټپیان شوي دي. د پاکستان حکومت رسما په دې اړه څه نه دي ویلي خو اسوسییټډ پریس خبر اژانس په یو راپور کې پاکستان د 4 امنیتي چارواکو له قوله وایي چې پاکستان پوځ د افغان په خاوره کې دننه د پکتیکا ولایت پر غرنیو سیمو د حمایي حملو پر مهال د پاکستاني طالبانو د تحریک د روزنې مرکزونه ویجاړ کړي. د چارواکو چې نه غواړي هویت یې افشا شي ځکه له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لري. دا هم ویلي چې په دې حملو کې یو شمېر وسلوال وژل شوي. د پاکستان پوځ د روان کال په مارچ کې هم تایید کړ چې د استخباراتي معلومات په اساس د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې هوايي حملې کړي دي.